الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويخفضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. د تبوک په غزوه کې د منافقینو څخه خبرې مخکې ذکر شوې. اوس بیا رب کریم چې منافقان راندې که ښځې دي دا په واقع کې په خپل منځ کې د کفر او د صفاتو په لحاظ ټول سره یو شان دي، خپل منځ کې ډېر مشابهت او مناسبت سره لري. د هرې وده عادت ته چې خلک نارواو طرف ته وربولي، د نیکۍ نه یې رامنې کوي او بخل کوي، د خدای پاک په مال کې حقوق نه ورکوي، نه ادا کوي. نو دوی د خدای پاک هغه وعید ویر کړی، آخرت ویر کړی، نو علام پرېښي دي په خپل هغه سرګرداني او د کفر کې. او منافقین چې دا د فاسقین د خدای پاک د اطاعت نه وتلي دي. دغه منافقینو ته او صریحي کافرانو ته بیا خدای پاک اور د جهنم تیار کړی ده، دا یې محال ده او خدای لعنت وکړی ده او دا د ټولو ظالمانو دا انجام ده. وروسته به بیا د مؤمنینو حال ذکر شي چې مسلمان بیا د مسلمان سره یو شان ده. المنافقون والمنافقات، منافقان سړي او منافقه ښځې بعضهم من بعض، ځینې د دوی د ځینو نورو نه دي، یعنې په کفر او په نفاق په هر څه کې سره یو شان دي. یأمرون بالمنکر، خلک امر کوي په نارواو کارو، وینهون عن المعروف، او خلک منې کوي د رواو کارو نه، ویخفضون ایدیهم، او موټی کوي بندهی لاسونه خپل، دا خپل لاسونه سخاوت نه پکوي، بندهی لاسونه خپل. نسوا الله، دی ویر کړی ده اطاعت دی الله، بندگی دی الله. نو الله څه ورسره کړی دي؟ نو فنسیهم، الله دی بې برخې کړی دي د خپل رحمت نه، پرېښي دي د خپل رحمت نه. دی د الله طاعت ویر کړی، الله دی د خپل رحمت نه پرېښي دي. د نسیان سره خو ترک لازم ده، دلته هغه لازمي معنا مراد ده، ځکه خدای پاک په نسیان نه راځي. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقان چې دي دا تر هر چا نه زیات د خدای پاک د اطاعت نه وتونکي دي. وعد الله المنافقین والمنافقات، وعده کړې ده الله منافقانو سړیو او منافقانو ښځو سره، والکفار او کفارو لره نار جهنم، د اور د جهنم، خالدین فیها، دی به همیشه په دغه اور کې، هي حسبهم، دغه اور کافي ده دی لره، ولعنهم الله، لعنت کړی ده په دی باندې الله تعالی، ولهم عذاب مقیم، او شته د دی دپاره عذاب دائمي، د همیش دپاره به په عذاب کې. کالذین، تاسې ای منافقانو فشان دیغو کفارې من قبلکم چې مخکې تر تاسې تیر شوي دي، کانو چې وو اشد منکم قوة و اکثر اموالا و اولادا، چې هغه ډېر مضبوط و تر تاسې نه په اعتبار د زور او قوت سره، او ډېر و په اعتبار د بالو د اولادو سره. مخکې نه و چې موږ ویلي وو وزادکم بسطا، دا د سمودیانو قوم غالبا چې خدای په ظاهري وجودونه هم ډېر غټ غټ ورکړي وو، مالونه یې هم غټ غټ ورکړي وو، چې په آبادۍ په اواره هم بنګلې جوړې وې او په غرو کې هم کورونه جوړ کړي وو. دغه منافقینو ته خطاب د ګورئ تاسې نه مخکې کافرانو هم دغسې معامله کوله، په زور کې هم تر تاسې زیاتو، په مالو کې هم تر تاسې زیاتو، په اولادو کې هم تر تاسې زیاتو، ځکه عمرونه یې ډېر ډېر وو. خو دوی هم د دنیا نه څه ګټه واخیسته چې هغه خدای ورته لیکلې وه، هغه څومره ژوندونه چې ورته لیکلي وو یې هومره وخت یې ګټه واخیسته، خو اخر خدای پاک غرق کړه. تاسې هم دغسې چې څه ګټه چې درته لیکلې ده، ژوندون چې الله درته مقرر ده، هغه ګټه به واخلئ، خو د خدای د عذاب نه خلاصېږي نه، بېرته به په تاسې عذاب راځي. فاستمتعوا بخلاقهم، نو یغو ګټه واخیسته په هغه خپلې برخې دنیوي خوندو باندې. فاستمتعتم، نو تاسې هم ګټه فایده واخیسته بخلاقکم په هغه خپلې برخې باندې، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، لکه فایده چې اخیستې وه هغه خلکو چې پخوا تر تاسې تېر شوي دي په خپله برخه. وخوضتم، تاسې په باطلو کارو کې ډوب شوئ، کالذي خاضوا، لکه هغه دوی چې پکې ډوب شوي وو پخواني خلک په باطلو کې. اولئک، دغه کسان حبطت اعمالهم، خراب شوي دي عملونه د دوی، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې. واولئک هم الخاسرون، او دغه خلک چې دي تاوانیان دي. رب کریم وایي چې دغه منافقین
دا چې دومره سرکشي کوي ولې دوی ته د پخوانیو امتو حال نه دي معلوم چې الله تعالی د نوح علیه السلام د قوم سره څه وکړه، د هود علیه السلام د قوم سره څه وکړه، د صالح علیه السلام د قوم سره څه وکړه، د فرعونیانو سره څه وکړه. ټول تاریخ ورته معلوم ده. په دا پیږي هم چې څوک هم د رب کریم مخالفت وکړي، د خپل وخت د پیغمبر مخالفت وکړي، نو الله تعالی هغه په دنیا کې هم ذلیل کوي، په آخرت کې. نو چې تاریخ ورته معلوم ده خو عبرت یې واخلي. الم یأتیهم آیا نه راغلی دوی ته نبأ الذین من قبلهم خبره د عذاب د یو خلکو چې پخوا تر دوی تېر شوي وو، قوم نوح د قوم د نوح علیه السلام، وعاد او د عادیانو، وثمود او د ثمودیانو، او قوم ابراهیم او د قوم د ابراهیم علیه السلام، واصحاب مدین او د اصحاب د مدین چې د شعیب علیه السلام قوم، والمؤتفکات او د یغو کلیو چې په شاره اوښتول شوي وو چې د لوط علیه السلام قوم. آتتهم رسولهم بالبینات چې راوړي وو دوی ته رسولانو د دې ښکاره معجزې، خو دوی یې تکذیب وکړ، نه یې ومنل. الله په دې عذاب راوست. فما كان الله ليظلمهم، نو الله چې په دې ظلم وکړي، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، دوی چې په خپل په ځان ظلم کوو د خدای عذاب دې ځان برابر. نو منافق د منافق سره مرګرتیا، د هغه سره محبت، د هغه سره په صفاتو په اخلاقو کې برابر. مسلمانان بیا په خپل منځ کې دې دي ام محبت ام هغه اعمال او اخلاق ټول سره یو، او هم د عاقبت په لحاظ یو ته خدای جهنم وعده کړی دی، دغه ته خدای پاک د جنت وعده کړی. والمؤمنون مسلمانان سړي، والمؤمنات مسلمانان مؤمنې ښځې، بعضهم اولیاء او بعض، ځینې د دوی دوستان دي، ځینې نور دي. یو مسلمان به د مسلمان سره محبت وي، دوستي دا نه منه لکه دا موږ تاسې چې دوستي ورته وي چې واده سره وکړي خپلوي. دوست معنا محبوب، د زړه محبت چې د چا سره وي، لکه الله ولی الذین آمنوا، خدای دې خلکو دوست ده. دوست معنا محبوب ده، محبت لري. نو مسلمانان د مسلمانانو سره محبت لري. که مسلمان سړی ده د مسلمان سړي سره، مسلمان سړی د مسلمانې ښځې سره، مسلمانه ښځه د مسلمانې ښځې سره، مسلمانه ښځه د مسلمان سړي سره، د دین په لحاظ محبت، د خدای د دین په لحاظ یو د بل سره محبت لري. یأمرون بالمعروف، دوی په خپل منځ کې یو بل ته امر کوي په نیکو کارو، وینهون عن المنکر، او یو بل سره منع کوي د بدو کارونه، ويقيمون الصلاة او په صحیح طریقه ادا کوي د ټولو حقوق سره لمونځ، ويؤتون الزکاة او ورکوي زکات، ويطيعون الله ورسوله او حکم مني د الله او د رسول الله. اولئک سيرحمهم الله، دا هغه خلک دي بیا چې دغه صفاتو چښتن دي چې زه د الله په دې رحم وکړي. ان الله عزیز حکیم، خدای پاک غالب او حکیم ذات. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، وعده کړی ده الله تعالی د نارینه او مسلمانانو او د ښځو مسلمانانو سره، جنات د جنتو تجري چې بهیږي من تحتها الانهار، لاندې تر بنګلو یې ویالې، خالدین فیها، همیشه به دوی په دغه جنتو کې، ومساکن طیبه، او د پاکو مسکنو بنګلو وعده خدای پاک ورسره کړې ده، فی جنات عدن، په جنات عدن کې د پاکو بنګلو الله وعده ورسره کړې. مسلمان او چیرې دي په جنات عدن کې، عدن د همیش استوګنې ځای. رب کریم په جنات عدن کې ځان ښکاره کوي هغه خلکو ته. روایت کې راځي چې آدم علیه السلام عرش عظیم، قلم او جنت عدن دا خدای په خپل قدرت په خپل لاس باندې پیدا کړی دي. د دغه نه سوا نور شیان په کلمه د کون پیدا دي، او دا یې څلور په خپله ده پیدا دي. نو ډېر عزتمند دي. دغه جنات عدن کې مساکین طیبه پیدا کړي دي د مسلمانانو دپاره. روایت کې راځي چې په جنت عدن کې د مسلمانانو دپاره، هر مسلمان دپاره یو قصر ده، ماڼۍ ده، ماڼۍ د سرو یاقوت. په دغه ماڼۍ کې 80 کورونه دي، هر یوه ماڼۍ کې قصر کې 80 کورونه دي د شنو زمرودو. په هر کور کې 80 کوټې دي، هر کوټه کې تخت موجود ده، په هر تخت باندې 80 قسمه 80 رنګه فرشونه پراته دي، په هر فرش علیحده علیحده ښځه ناسته ده.
او په دغه کوټو کې هر یو جنتي ته اویا دسترخوانونه خوړ دي، په هر دسترخوان باندې اویا زره قسمه لوښي چې دي، په هر لوښي کې غیر د دې شي نه چې په هغه لوښي کې د دوه لوښي کې یو شی نه ده. دغه خدای پاک جنتیانو ته دا طاقت ورکړی چې دا ټول شیان خوړی شي، د دغو ټولو بیبیانو سره جماع کړی شي، خو یې دې په بدن کې ذوق نه راځي، مرض نشته، تکلیف نشته، یو شی نشته ورته. چې وروسته بیا روان ده چې زړه یې وشي خوراک ته سبحان الله وایي، بس څه خادمان شیان ورته تیاري، او چې شی وخوري بیا الحمدلله وایي د خدای پاک حمد ادا کړي. نو الله دغه انسانانو ته پیدا کړي دي مساکین طیبه، بنګلې، قصرونه ډېر پاک، فی جنات عدن، په هغه جنت کې همیش استوګنې کې، ورضوان من الله اکبر، او رضا د خدای پاک دا په تر ټولو نعمتو د جنت هم لویه ده. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. کله چې جنتیان جنت ته داخل شي بیا رب کریم وایي ورته وایي چې ای د ما بندګانو تاسو خوشحاله یې راځي دی ورته چې موږ ولې نه راځي رب کریم موږ ته د داسې نعمتونه راکړي چې هېچا ته دې نه دي ورکړي. وایي زه تر دغه نه زیات نعمت درکړم. دی به ورته چې تر دغه نه زیات نعمت ده نور څه شی. الله تعالی ورته واحل علیکم رضواني فلا اسقط علیکم ابدا، زه خپل رضا په تاسو نازلوم، دغه نه بعد نه درنه خفه کېږم، زه درنه راضي یم. مسلمانانو ته دغه زیری چې حاصل شي تر ټولو نعمتو د جنت دا ورته محبوب ده، ځکه مخکې خطر وي لکه دنیا حالاتو کې کله سړي ته ښه قدرت پیدا شي، ښه راحت پیدا شي، خو لیکن بیرته بیا د لاس نه ووځي. دا چې جنت په بیرته ووځي دا خفګان د دغه ځای وي، سبا به بیرته جنت نه وتلی یو داسې کار به رانه شوی لکه آدم علیه السلام چې په امتحان کې واقع شو خو جنت ته بیرته ووت. الله درته ورته دا د مکلفیت دور هم تېر شو، زه نور درته راضي یم چې جنت ته راغلی بیا زه بیرته نه درنه خفه کېږم، نو د همیش دپاره به یې داسې ځای دغه جنت وي. ذلک هو الفوز العظیم، دغه رضا د خدای پاک دغه کامیابي ډېره لویه ده. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. یا ایها النبی، اے حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، جاهد الكفار، جهاد کوه د کافرانو سره په توره چې ښکاره کافران دي، والمنافقین، او جهاد کوه د منافقینو سره په ژبه دلایل ورته وایه، واغلظ علیهم، او سختی کوه په دوی باندې، ومأواهم جهنم، آخري ځای د دوی د ورتلو د دوی جهنم ده، وبئس المصير، ډېر بد ځای د بیرته ورتلو د دا د جهنم. هلته چې د دوی نه به بې ادبه الفاظ وویلی شو، لکه دغو منافقینو په جمله کې یو خبیث یو ورځ دا الفاظ ویلې، که دا پیغمبر حق نو موږ تر خروم بتر یو، که دا پیغمبر حق نو موږ تر خروم بتر یو. یعنې دا د ده پیغمبري بیخي تسلیموله نه، نو موږ چې دا نه منو دا معنا چې خو موږ په حق یو، که نه نو موږ تر خروم بتر یو، په دغه نه پوهېږو چې دا نه د پیغمبر. دا د ده یو بدبخته دا لفظ ویلې، حضرت عامر بن قیس رضی الله عنه غالبا دا خبره تر واورېده چې واورېده، یغه ورته ویلي یې خره چې پیغمبري نه منئ، اوس هم تاسو ته شک پیدا کېږي، یې خره، او قسم درته مه پرېږدم چې پیغمبر علیه السلام نه یې خبر کړی. ورغه یې حضرت پیغمبر علیه السلام ته یې ویلې. پیغمبر علیه السلام دی راوغوښته، مجموعه 12 کسان وو په دغه خبره کې چې سره شریک وو دا مجلس چې کوو. نبی علیه السلام پوښتنه ترې وکړه ولې مو دا ویلې دي؟ دی قسم وکړ چې قسم درته موږ دا خبره کړې. دی هغه مسلمان یې په قسم تکذیب وکړ، الله دی هغه مسلمان ته تصدیق خبره نازله کړې. دغه بدبختان په قسم درته ویلي چې دی دا خبره نه ده کړې، خو ویلې ده، الله ویلي دي دا خبره یې کړې. یحلفون بالله ما قالوا، دی قسمونه خوري په خدای پاک باندې چې دی دا خبرې نه دي کړې چې دا تا ته رسېدلې دي. الله وی ولقد قالوا کلمة الکفر، خامخا په تحقیق سره ویلې د دوی دغه الفاظ د کفر، وکفروا بعد اسلامهم، او کافران شوي دي ظاهرا هم وروسته تر هغه ظاهري اسلام نه. وهموا بما لم ینالوا، او دغه بدبختانو قسم کړی په هغه شي چې ور ونه رسېده. کله چې د تبوک نه په سفر کې راوګرځېده
نو دغه 12 منافقینو دا مشوره وکړه چې چیرې به پټ ځای ورته ګورو رسول الله به چیرې د کوپان مان نه واچوو په شپه کې چې خلک مو ونه ویني چې مړې کوزه ته به تر خلاص شو. یو ځای ته راغله لیار داسې ده چې یو د پاڼ په غاړه لیار ده نری، یو کوزل ګډ کې لیار ده. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ته ویل چې عامو ملګرو ته اعلان وکړه چې دا لیار تنګه ده، ټول په دغه لیار نشي راتلی، تاسو په دا کوز پلن لیار په دا خوړ کې درځئ، په دا مانده کې درځئ، زه په دغه لیار ځم. حضرت عمر ابن یاسر، حضرت حذیفه، دا دوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي. یو یې وخت نیولی دی د مخکې نه روان دی، لیار څنګه د نری د ده شپه، او بل د شانب سره روان ده. دی چې دې سره روان شو، نور عام صحابه کرام په هغه خوړ کې په هغه عمل یا روان شو. دغه بدبختانو ویل چې بس اوس مو موقع ده چې نبی علیه السلام ګوښه شو، د پاڼ په غاړه روان ده، چې ځان چې ورسو ویې غورځو د پاڼ نه. نو مورونه یې وویل، مخونه یې پټ کړه چې څوک یې ونه پېژني. د شپې را روان حضرت حذیفه ابن یمان وي چې موږ رافای شو شاته، داسې وخه د نبی علیه الصلاة والسلام وډاره شوه، ټوپونه شوه چې څه لوښي تر ولوېده، دا سامانونه څه تر ولوېده. زه په یو پسې ور وګرځېدم چې هغه راټول کړم چې د ده مې ولده چې مخونه یې تړلي دي او خان داسې تیز راولي اوس د رسول الله وخه په ویي چې کوزه یې وغورځوي د پاڼه. نبی علیه السلام غږ وکړه چې وګرځوئ. نو دا ډال را سره و هغه سپر چې هغه د جنګ نه ځان په منې کوي. په دغه مې دا د دې د اوښانو مخه ده چې ویله، په دغه تکلیف باندې مې په څه خواره یې وګرځول. چې ومې ګرځول مقصود ته خو ونه رسېده درته. نبی علیه السلام چې هغه وتښتېده شا شوه، دوی بیا چالاکي وکړه، دستي لاړه د نورو خلکو سره یې ځان یو ځای. نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه یې چې ما ته ویل چې یا حذیفه ودې پېژنده څوک وو؟ دو ټول یا رسول الله اوښان یې پېژنم چې په رڼا کې یې ووینم، خو دوی مخونه تړلي وو، سترګې مرګې یو شی ما نه دي صحیح کړي. نبی علیه السلام یې نومونه ورته واخیست، فلانکی و فلانکی و فلانکی و فلانکی و، او په دا پوه یې چې څنګه راغلي وو، مطلب یې ورته وکړو په دغه نیت راغلي وو چې ما شهید کې ومې غورځوي. صحابه چې خبر شو ورته ویل چې یا رسول الله خو اجازه وکړه چې مردار یې کړو. ده ویل نه، بیا به خلک وایي چې نبی علیه السلام په خپلو ملګرو بنا وکړه، خبیثان ظاهره خو د کلمې د اسلام ناره لري. نو دا د عامو خلکو د مسلمان به احتیاط کوي چې عامو خلکو نفرت پیدا نه شي، بیا به نور خلک نه را مسلمانېږي. دغه غلط خلک به په تبلیغاتو کې کوشش ورته کوي چې ګوره نه به د ایمان په راوړي، سبا یې چې خوش که درته راغله فتوا به در باندې لګي چې دا منافق ده، وایي به دې بیا. نو اوس نه احتیاط کوه، ځکه یې نه وژنم، نوم هم ورته معلوم، الله ور وښوه، پلانکایو پلانکایو ټولو نومونه یې ورته واخیستل. نو الله وی وهمو قصد دوی وکړو، خو بما په هغه شي باندې لم ینالو چې دوی ورته ونه رسېدي، هغه خپل مقصد یې حاصل نه کړ. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. دغه بدبختان چې د رسول الله او په الله په دین باندې پسند وي، دغه د عیب لګولو منشأ یې چې د دا چې خدای معرف کړه، دا خدای د شکرانې و چې دی د الله شکر یې ستړی وای. خو لیکن خدای پاک د رسول الله په برکت په دې وسعت راوست، دنیا یې ډېره شو چې طغیان او سرکشي شروع کړه. وما نقموا دی ګناه نه ګڼي الا ان اغناهم الله، مګر همدا چې دوی غنیان کړه الله تعالی او رسوله رسول دی الله تعالی من فضله د خپل فضل نه. فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، کدی توبه وباسي دا به د دې لپاره خیر وي. وإن يتولوا کدی وګرځي يعذبهم الله عذابا أليما، الله به دې ته عذاب ورکړي، عذاب دروغ په دنیا کې والآخرة په آخرت کې. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، نشته دې لپاره په ځمکه کې نه څه دوست او نه په مکوونکی چې د خدای د عذاب نه بیا خلاص. په دا منافقتونو کې یو منافق ثعلبه ابن حاتم په نامه باندې ډېر مسکین و. یو ورځ راغی پیغمبر علیه السلام ته وی ته سوال وکړه چې خدای پاک ماته دنیا راکړي. دور ته ویلې الیس لک فی رسول الله اسوة حسنه، تا ته د خدای د رسول پسې اقتدا حسنه نشته؟ ما حال ته وګوره، که زه وغواړم چې د ما سره د سرو زرو غرونه وګرځي نو را سره وګرځي، خو زه یې نه غواړم چې ما ته الله دومره اختیار هم را کړی ده، زه یې نه غواړم، خو ته په ما پسې اقتدا وکړه، مه غواړه دنیا.
ده ویل نه سخت مسکین یم سخت محتاج یم سخت تکلیفونه دي را باندې نبی علیه السلام دعا ورته ونه کړه بله ورځ بیا راغی بیا پیغمبر علیه السلام ته دا خبرې وکړې نبی علیه السلام بیا ورته ویلې چې په رسول الله پسې اقتدا وکړه دا د مسکنت حال یې ښه ده بیا به سبا بې لیارې شوی درېیمه ورځ بیا راغی بیا پیغمبر علیه السلام ته ویلې بیا یې قسمونه مو وکړه چې ته خو به دا ویې چې که د دنیا ډېر شي نو بې لیار به شي د ما دې په خدای قسم وي که ما ته خدای دنیا راکړي د دین په هره لار کې بې زه لګوم د دین دپاره یې غواړم پوخ منافق دا خو په دروغو په دعا هغه باندې و قسم یې وکړ نبی علیه السلام دعا ورته وکړه د الله امتحان د امتحان وایي میږې واخیستې دا میږې داسې ډېرېدې لکه چمجي دغه چمجو یو شاید په یو وخت ډېر ډېر بچیان باسي دا میږې په کال کې درې بچیان هم باسي او دو بچیان هم باسي په څه وخت کې میږې ډېرې شوې چې ډېرې شوې مالدار سړی په کلي کې بیا ژوند نشي کړی چې لږې مال ډېر شو نو د کلي نه یې کډه بار کړه د باندې خو بیا هم د ماسپښین لمونځ د مازدیګر لمونځ به یې د نبي علیه السلام سره کول دا درې لمونځونه پاتې شوه ماښام ماخوستن سهار دا به الله ته خدا کړه که به یې نه کړه خو ظاهره پاتې شوه دلته نه و لږې چې مال ډېر پسې ډېر شو نو کډه یې لږ لرې وایسته بیا به د یوې جمعې لمانځه ته د بلې جمعې لمانځه ته راتلو نورې جمع پاتې شو ګورې د دین نه محروم د رسول الله د جمع نه پاتې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع نه څه وخت چې نور ووت د جمعې لمونځ هم پاتې شو کډې غرور ورته لرې لاړې ځکه مالدار خلک او په هغه چمنو په وښو په دغو شیانو پسې ګرځي جمعه په جمعه هم نه شوی راتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د ده په باب کې دا خبره کړه وایح ثعلبه وایح ثعلبه وایح ثعلبه هلاک شو برباد شو ثعلبه د خدای د عباداتو نه محروم شو د اجتماعي عباداتو نه محروم شو خدای پاک آیتونه د زکات نازل کړ چې کله آیتونه د زکات نازل شو په دغه مالو کې زکات څومره ده په هر څه کې د زکات نصاب چې معلوم شو نو نبی علیه السلام دوه نفره صحابه کرام د زکات او د ټولولو دپاره د سلما او نور قوم ته چې په دغو طرف د غرو کې کوم مالداران پراته وو د دغو طرف ته ور ولېږل چې ورشي د خدای حکم ورته بیان کوي چې الله د زکات حکم نازل کړی ده په خپل مال کې زکات راکړي دلته چې اول ورغله طالبه ته چې رسول الله را لېږلي او دا یې ویلې چې د خدای په حکم د زکات راغلی ده په مال کې دومره څلوېښتو پسو کې یو پسه ده دا زکات به ورته موږ ته راکوې ده چې دا خبره واورېده نو یې ویلې هذا اخت الجزیه دا زکات خو د جزیه په ور ده زه خو څه ذمي نه یم هندو خو نه یم چې جزیه را باندې مقرروئ یغو آیتونه ورکو چې د خدای پاک کلام د حکم ده وایي که تاسې لاړ شئ دا نور زکاتونه راټول کوي بیا به راشي دغه دوه صحابه لاړه نور ته حضرت سلمان رضی الله عنه چې مخلص مسلمان و یغه ته چې ورغله یغه نه چې مال یغه وخان درلود چې زکات حکم ورته بیان کړ یغه په زکات کې مثلا کېدو په د باندې یو کلام جونګای دا یې وګرځېدو په وخانو کې هغه بهترین وخ ورته راوست دی ورته ویلې د خدای حق د غوره نه ده دا په ظلم کېږي چې موږ دا درنه بیایي ده ورته ویلې زه یې په خوشحال طبیعت در کوم چې الله ما ته دنیا را کړې نو د کرکي په شی ځای غټ شی در کوم په خوشحال طبیعت یې در کوم داسې نه ده چې ډاره مانه خبر ده څه نورو خلکو باندې وګرځېده چا لږ شی ورکړي چا ډېر هغه د خپل شی بیا راغله ده ته ځکه ده ورته ویلو چې ور نور راوغواړئ چې بېرته راغله ده ته مالونه یې ولده چې ورته راغلې چې ده ته بیا وویلې ده ورته ویلې زه به مشوره وکړم سوچ به وکړم په د خبر باندې تاسې اوس لاړ شئ بیا به بل وخت سره ګورو چې راغله حضرت پیغمبر علیه السلام چې پوښتنه ترې وکړه دی دا حال ورته وویلې پیغمبر علیه السلام ویلې چې دا ما مخکې ویلې چې دا برباد ده او د ده صدقه او زکات به هرګز نه کوم قبول آیاتونه د وعید نازل شوه د دغه حال ښکاره شو چې بعضې داسې منافقین دي چې اول یې وعده کړې چې که خدای دنیا راکړه زه به یې په خیر کې لګوم خو چې کله خدای پاک ورکړه بیا یې بخل شروع کړ دا موږ عام خلک په خپل حال نه پوهېږو په هغه وخت مسکنت کې یو څه شوق د دین وي
نو دا ارمان کوو چې که ما ته خدای دنیا را کړې وای ما ته صریحي باندې خلکو ویلي دي دا اوس چنده ده یا دا ده ته سوال خدای ته دعا کوه که ما ته خدای دنیا را کړه بیا به زه د دغه چندو نه خلاص دی چې دنیا یې ډېره شي دی به په دنیا پسې ورک شي بیا به نه جومات ویني نه به مدرسه ویني نه به بیا تا ویني نو دا آیتونه چې نازل شو چې خدای د ده حال ښکاره کړ د ده په تربرو کې چا دغه آیتونه پټ وروړه دلته چې تا په باب کې خو وشرمېدې په ټوله دنیا کې خدای پاک آیتونه نازل کړل د دلته د مال زکات راټول کړ چې څومره پسونه پکې ده رایې ورته نبي علیه صلات وسلام ته چې دغه د خدای حق ته دا رانه قبول کړو ده ورته ویلې اوس الله زه منې کړی یم چې تا نه به زه زکات ته قبلوم ده په سر خاورې بادولې چې غرق شوم او غرق شوم چپړو سړي منافق دغه واویلا زده وي بېرته لاړ د صدیق اکبر وخت چې راغی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ د صدیق اکبر وخت چې راغی بیا د خپل مال زکات ورته راوصیت کړی یغه ورته ویلې چې رسول الله نه د قبول کړی زه نه قبلوم بیا د حضرت عمر صاحب دور راغی د حضرت عمر صاحب په دور کې د خپل مال زکاتونه راوړل یغه ورته ویل چې رسول الله نه د قبول کړی صدیق اکبر نه د قبول کړی زه نه قبلوم بیا د حضرت عثمان صاحب په دور کې نو مالم څه ډېریږي ورځ په ورځ باندې بیا حضرت عثمان صاحب په دور کې مال راوست یغه ورته ویل چې رسول الله نه د قبول کړی شیخین مبارکین صدیق اکبر او حضرت عمر نه د قبول کړی زه نه قبلوم بیا حضرت عثمان صاحب په دور کې د منافقت په حال کې مړ شو خدای دا شرمنده کو چې په ټولو دورو کې چا زکات نه بیره تر قبلول نو الله د دغه حال ذکر کوي ومنهم ځینې د دغه منافقینو نه من هغه څوک چې عاهد الله چې وعده یې کړې ده د الله تعالی سره لئن آتانا من فضله قسم د کوم ترا کې خدای پاک د هغه خپل فضل نه د مال نه لنصدقن خامخا به موږ صدقې کوو ولنکونن من الصالحین هرګز به موږ کېږو له جملې د نیکارانو نه بیا به ډېر نیکارونه پکې کوو فلما آتاهم من فضله کله چې ورته الله تعالی دوی ته د خپل فضل نه مال ورکړو بخلو به بیرته بخل په خپله پاکه وتولوا او بیرته وګرځېده د خدای پاک د حکم د منلو نه وهم معرضون حال دا چې د امیر څنګه کوونکي دي د خدای د حق نه غاړه یو خواته بلې خواته اړوي الله ته وکړه د ده سره فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الله وګرځوه عاقبت کی پیر دی منافقت په زړه دې کې الی یوم یلقونه تر هغه ورځې چې د الله سره ملاقات کیږي تر مرګ الله په زړه کې منافقت ورشین کو دا معنا چې توبې هم ذات الله لیکو چې تر مرګ منافق ته مرګ په منافقت کې راغی ولې دا الله سره وکړه د دې هدایت لري ولې په باندې الله تعالی بما اخلف الله ما وعدوا فسبب دیغه چې دوی مخالفت کړو دی الله تعالی نه دیغه چې دوی وعده ورسره کړی و وبما كانوا يكذبون او فسبب دیغه چې دوی تکذیب کوو دروغ بللې دا خبره چې دوی دی الله په خبره کې شک پیدا شو د رسول الله په خبره کې شک په وعده کې خلاف وکړو الله دې هدایت یارم په بند کړه دغه بخل عاقبت دا چې منافق کړ او تر مرګ منافق خاتمه په منافقت کې راو الله تعالی وی علم يعلموا اي دوی نه په دغه وعده خلاف کوونکي چې ان الله يعلم سرهم ونجواهم الله تعالی عالم ده په پټو خبرو دي دی نیتو دي دی باندې ونجواهم په پټو مشورو دي دی باندې پزړه کې دی اولنه منافقت پټي مشورې دا چې دا په لګي جزيه چې په موږ باندې مقرريږي دا لیار باندې جوړيږي وان الله علام الغيوب او دوی نه په دې باندې چې الله عالم ده په ټولو پټو خبرو باندې بل وخت حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چندي اعلان وکړ د یو ضرورت د جهاد په بنیاد باندې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ 4,000 روپۍ راوړي درهم اصلي روپۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس نبی علیه السلام ته وی چې 8,000 روپۍ مې درلودې 4,000 مې د خپل عیال د نفقې لپاره پرې کړې او 4,000 مې دلته تاسو راوړي نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه چې خدای پاک په دغه روپیو کې برکت پیدا کړي یعنی اجرونه یو په ډیرو واکړي او په افات دنیا کې خدای پاک برکت ورته پیدا کړي یو بل صحابي راغی سل وسقه خرماوي راوړي یعنی 600 کاسې خرماوي بل صحابي مبارک مسکین ده هغه یو کاسه خرما راوړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې په کور کې مې هیڅ شی نه و دا مې مزدوري وکړه
دوه کاسې مزدوري مې وکړه چې 2 کاسو خرما و هغه یوه کاسه مې خپلو بچیانو ته نفقه پرېښه یوه کاسه مې دلته راوړه منافقینو بدبختانو چا ډېره چنده پرې کړه لکه حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او اول صحابي دا ریاکار وګوره ځان ښکاره کوي یو به دا ورکوه دا ځان ښکاره کوي خلکو په مجلس کې دومره ډېرې روپۍ یا دومره ډېرې خرماوې راوړي او دا د بل مسکین صحابي په باب کې بیا دا ورکوه دا جنگ دا جهاد دا ټول د ده په یوه کاسه خرماو به کامیابېږي خدای دلته څه ضرورت لري یو وخت کې شم کلپس مبارک د مدرسې نه مولوي صاحب دلته راغلی و د چندې دپاره بیا ما دلته خو موږ خپله چنده ورته وکړه یو چا ته مې وویلې چې ته به هم په دا خپل طرف کې چنده وکړه د ده سره یو ملا ګډ راغی دلته هغه بل چا چې چنده را کړې وه په هغه کې د هغه 2 ګونې 5 ګونې د د اوسپنې روپۍ هم وې هغه زنانهو په کور کې ورکړې وې خو لږ یا ډېرې چې څومره درودې ورکړې وې چې کله ما دلته دلته روپۍ ورکولې نو روپۍ ښې ډېره چنده وه هغه بل ملا سړی خو آیات نشي پسې کولی هغه وی د 2 ګونې او 1 ګونې هم شته پکې یعنې استبعاد کوي چې دا هم چنده ده ما دا ښځو پرې کړې ده هغه کې چې ته خو تر ښځې نه هم بې غیرت دی تا خو دغه عمره به هم نه یې پرې کړې دی اوس نو بعضې خلک داسې چې په کمه چنده بیا پسخند کوي او په ډېره چنده باندې بیا اعتراض کوي چې دغه ریاکار ته وګوره الله د دغو منافقینو خباثت هم ښکاره کړ الذين دغه منافقان هغه کسان دي یلمزون المتطوعین من المؤمنین چې عیب یې په هغه ډېر خیرات کوونکي باندې د مسلمانانو د جملې نه متطوعین زیادت کوونکي د مسلمانانو د جملې نه په څه شي کې زیادت کوونکي په صدقاتو کې او الذين لا يجدون الا جهدهم او دې عیب یې په هغه کسانو چې هغه نشي پیدا کولای مګر په هغه اندازه د کوشش خپل فیسخرون منهم پیغو پسخند وي دا یوه کاسه خرما دا نو چنده ده سخر الله منهم الله به سزا د دې پسخند ورکړي ولهم عذاب الیم د دې لپاره شته عذاب درناک عبدالله ابن ابی ابن سلول خبیث چې رئیس منافقین و زوی مبارک بیا هغه عبدالله نه بګي هغه مخلص مسلمان ده نو دغه خبیث مړ شو زوی راغی پیغمبر علیه السلام ته چې ته دعا ورته وکړه که خدای مات کړي نبی علیه السلام دعا ورته وکړه زوی ورته وی چې ته د خپل کمیس راکړه چې زه یې دته ورکفن کړم که تا د کمیس په برکت خدای بچ کړي تبرک به آثار صالحین چې د نیکو خلکو په جامو کې برکت وي دا تا کمیس راکړه چې کفن یې کړم که خدای د عذاب نه خلاص کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کمیس هم ورکړ ولې ورکړ چې په بدر کې کوم خلک بندیان نیولي وو حضرت عباس رضی الله عنه هم نیولی وو هلته په جنګ کې د هغه کارش کېدلي وو چې مدینې منورې ته راوسته د هغه ډېر غټ وجود مبارک و نو کالي ورکول دا بندیان چې ځانونه پټ کړي که هغه د بل چا کمیس نه جوړه د دغه عبدالله په وجود کې غټ و د رئیس منافقینو دغه کمیس ورکړ نو رسول الله هغه بدله ورکوله چې د منافق په ما احسان پاتې نه وي په قیامت کې چې ما خو یې تا د تره سره ککړې کړې وې نو کمیس یې ورکړ بیا هغه ته راغی چې راشي جنازې لمانځه ته نبی علیه السلام ورپورته کېږي حضرت عمر فاروق رسول الله صلی الله علیه وسلم وروینیو چیرې دی اتانه دی بیا چې په هغه پلانکی جهاد کې هم د داسې کار وکړ اتانه دی بیا چې په پلانکی وخت کې داسې خبرې کړې اتانه دی بیا چې په هغه د قباحتونه ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم ورته کوي ورته خاندي د غیرت ته چې د څومره په دین کلاک دا هغه د کافر خبرې د منافق خبرې د دماغ نه یو هم نه ده وتلې اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې خدای منې کړی څنګه ته ورځې جنازې ته رسول الله ورته خدای پاک منې کړی نه یم اختیار یې راکړی استغفر له او لا تستغفر له مغفرت ورته غواړې که نه غواړې خو الله وایي زه یې اسم نه بکم زه به ورځم او اویا وارې الله ویلي چې که اویا وارې مغفرت ورته وغواړم زه یې نه بکم که زه په دا پوه شم د رسول الله حلم ته ګورئ شفقت ته ګورئ په مخلوقو په امت باندې که په دا پوه شم چې تر اویا وارو زیاته زه دعا درته وکړم خدای معاف کوي سره له هغه دومره خباثت و د ده زه به تر اویا وارو نه زیات خدای ته سوال وکړم
خو هغه پیغام چې الله یې نه قبلې. بخاري شریف کې دا واقعه راځي هلته یو توجیه شراح سره ذکر کوي چې رسول الله ورته وویلې چې دغه یوه جنازې په امید لرم چې زه ورسره لاړ شم چې د قوم به زر کسان مسلمانان کړي. نبی علیه السلام سره جنازه یې په وکړه. د هغې په برکت زر کسان د قوم مسلمان شول. ولې هغه قوم دلته پوه شو چې هلته به موږ ته د پټې خبرې دا کولې چې دا غلط پیغمبر ده، دا دین نه ده. اوس چې په ده د څنګه حال راغی چې ده دپاره زه وصیت کړی و چې د رسول الله کمیس ما ته راوړی چې ما د هغه په برکت خدای پاک معاف کړي، او رسول الله به د ما جنازې ته راولې چې د هغه د دعا په برکت خدای پاک ما معاف کړي. نو خلک پوه شوه چې که داسې وایي چې حق پیغمبر نه وای، ولې ده بیا د هغه کمیس غوښت، ولې ده بیا د هغه جنازه او د ده دعا غوښته. د ده په خباست پوه شو هغه د رسول الله اثر و د نیک اخلاقۍ چې د ده سره نیک اخلاقي وکړه دومره قوم مسلمان شو. حضرت عمر صاحب وروسته خدای پاک آیتونه نازل کړه چې د منافق په جنازې ته هم نه ورځي، زیارت ته قبر ته به هم نه ورځي. وایي دلته به زه داسې حیران وم چې مخکې ما څومره شوخي کړه چې رسول الله ته مخامخ داسې تیزې خبرې ما وکړې. په الله د ارادې موافق خبره وه. هغه مسلمان ته جذبه لله وه که نه. حضرت عمر صاحب ته خو حدس کامل خدای متعالی نصب کړی و. الله تعالی وی استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کته بخښنه وغواړې د دغه منافقینو دپاره او یا یې نه غواړې، ویې غواړې که نه یې غواړې، د حکایت خبره به شي یا ظاهر امر نهیه وغواړه یا یې مه غواړه. ان تستغفر لهم 70 مرة، کته مغفرت وغواړې د دوی دپاره 80 وارې فلا یغفر الله لهم، الله به هرګز دوی ته مغفرت ونه کړي. ولې به یې ونه کړي؟ ذلك دا په سبب د دې په سبب د دې چې انهم کفروا بالله ورسوله، دې کافران دي په الله او رسول د خدای په. والله لا يهدي القوم الفاسقين، خدای په هدایت کوي قوم د فاسقانو ته. چې جهاد ته نبی علیہ السلام قوت، صحابه کرام قوت، د تبوک واقعه ده، ګرمۍ ده، دا پاتې خلک تقریبا 80 منافقین پاتې وو په مدینه منوره کې بې عذره. ظاهره به عذرونه ویلي وو خو په واقع کې یو هم عذر نه درلود. 80 صرف منافقین پاتې وو. دغه منافقین چې دا پاتې وو چې رسول الله لاړ، دی به چې راووته خوشحالي به یې کړه. ښه شو چې لار راړو، سخته ګرمي ده، غټ دښمن ده، خدای چې دی ژوندي راوګرځي نه راوګرځي، په دا پاتې کېدان به یې خوشحالي هم کړه. الله یې دا حال ذکر کوي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خوشحاله شوي وو بېرته پاتې کېدونکي د غزا نه په سبب د ناستي خپل باندې خلاف رسول الله، تر شا د رسول الله. وکرهوا او دی بد ګڼله ان یجاهدوا چې دی جهاد وکړي په اموالهم په مالو خپلو و انفسهم په ځانو خپلو فی سبیل الله په لار د خدای پاک. او یو بل ته به ویلې وقالو ویلې بلا تنفروا فی الحر، مه وځئ په دغه ګرمي کې، سختې ګرمي موسم ده، خرابېږئ. الله یې قلت ورته ویې نارو جهنم اشد حرا، اور د جهنم ډېر سخت ګرم ده. د دنیا اور ګرمي ته د دغه غاړه نه کېښوه، پاتې شوی، د جهنم اور ته مو غاړه کېښوه. لو کانو یفقهون، که دوی پوهېدی په دا خبره نو داسې به یې نه کول. اوس نو دوی به خندل، پاتې شوه، ښه شو چې موږ خو نه لاړو. الله ویې دا د خوشحالۍ شپې د دنیا شپې دي. ولیضحکوا قلیلا، نو ودې خاندېدی لږ په دنیا کې، ولیبکوا کثیرا، او ودې ژاړېدی ډېر په آخرت کې. جزاء بما کانوا یکسبون، لوجه د جزا په سبب دغه عمل چې دوی کوه په دنیا کې. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لږ دې خاندي ډېر دې وژاړي. دا یا په ظاهره دغه معنا شو چې مخکې موږ وکړه چې د خوشحالي به د دنیا د شپو خوشحالي وي، خو هغه به بیا د همیش غم ده. الله مو دې وساتي. حدیث مبارک کې راځي چې قیامت کې جهنم کې چې کافران جهنم ته ولوېږي، نو هلته به خدای ته زارۍ بیا هلته شروع کړي، په ژړا او بنا وکړي، او د کافر وجود څومره غټېږي. ګورئ یو ولې نه تر بل ولې پورې تیز رفتاره آس چې 3 شپې مزل پوښي، دومره یو وجود شي، نو مخ هم دومره غټ شي، سترګې هم دومره غټې شي، د دغو سترګو نه اوښکې روانې شي، په دا مخانو کې لیالې جوړې شي، دومره لیالې وایي دومره یې اوښکې وي که کښتۍ پکې روانې شي پکې چلېدی شي. چې ولې دومره لرې دي، یو غاښ د غره په انداز ده، نو خو مخ یې ډېر غټ ده.
د غټو سترګو نه اوښکې را روانې په دا مخ کې به اخدود کندې جوړې شي د ډېره ژړا نه او په یوه ژړاو باندې دومره اوښکې به پکې روانې وي وایي که کښتۍ پکې روانه شي نو کښتۍ هم پکې چلېدی شي خو چې هر څومره وژاړي هر څومره وژاړي خدای پاک به ورته انکم ماکثون تاسې به همیشه په دغه ځای کې وتل به نشته هغه ژړا بیا فایده نه لري ټول عمر به ژاړي حتی دومره وژاړي چې اوښکې ختمې شي بیا وینې روانې شي نوونه اخر روان شي خو هغه ځای بیا د دغه نه ده چې د نجات چې دی به بیا خلاصېږي ورسره عین حکم کې وایي اگر که د دغه منافقینو په باب کې شان نزول خو خاص ده حکم عام ده د عام حکم په لحاظ باندې ټول کافرانو ته خبره ورغلې چې کافرانو په دنیا کې خوشحالي لږ ده آخرت غم یې ډېر ده د مسلمانانو خبره بالعکس ده په دنیا کې به تکلیفونه کله یې په خو څه وخت دی دا تېرېدونکي دي خوشحالي یې بې همیشه ده او عین حال کې ټول انسانانو ته وایي خطاب شته فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا خلق د خاندې لږ دا ژاړي دي ډېر د خدای نه دي ډارېږي ډېر عام انسانانو ته خطاب ده صرف منافقینو ته نه موږ تاسو ته ټولو انسانانو ته خندا دې لږ کوي ژړا دې ډېره کوي خاندې دې ډېر نه ولې وایي ډېره خندا قساوت قلب پیدا کوي زړه سختوي او خدای هم دې وساتي قاسي القلب د خدای د رحمت نه لرې ده د خندا دا اثر دی وایي چې څوک ډېر خاندي زړه یې کلکېږي بیا د خدای د قرآن او د احادیثو خبرې په ده باندې بیا اثر نه کوي نو طاعت او عبادت یې کمزوري کېږي نو خندا دې لږي ژړا دې ډېرې وي چې دقت قلب وي زړه کې نرمي وي دا زړه کې چې نرمي راشي ژړا پیدا کېږي نو بیا د هغه اثر دا ده چې واعظ او نصیحت هم ښه اثر کوي د خدای پاک طرف ته زر متوجه کېږي که بالفرض که څه نقصان تر وشي زر تعیب شي ځکه زړه یې نرم او تاثر قبلې د یو عالم او د یو نیک سړي خبر چې واوري د څه عمل پکې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه کې وایي صحابه کرامو ته موږ تاسو ته خطاب ده که تاسو پوهېدئ په هغه خبرو چې زه علم په لرم د آخرت عذابونه چې که تاسو لیدئ علم هم درلودی په هغه څه چې زه علم لرم نو تاسو به په خپلو بسترو د خپلو ښځو سره خوندونه نه واخیستي تاسو به خنداوې نه وې کړې بلکې په دفتو کې به م چغې ویلې ژړل به م منډې به م ویلې وې خواته بلې خواته چې خدای معاف کړي وای الیانه به معافي غوښته خو هغه شیان تاسو ته نه دي معلوم ځکه غافله یې خنداوې دا یو وخت کې نبي اسلام راووت صحابه و خندا تېره وه مجلس کې چې هر څه کړي وه خندا تېره وه چې رسول الله په راغی اکتراش دا د خندا اثر معلومېدو هغې چې څوک وخاندي چې بل په راشي هغه شونډو منډو په دغه کې د اثر معلومېږي دلته نبي علیه السلام دا خبره ورته وکړه که تاسو په هغه څه علم درلودی چې زه علم په لرم نو تاسو به بیا دلته خنداوې نه وې کړې بیا به مو په بسترو د خپلو ښځو نه خوندونه نه واخیستې تاسو به په دفتو سعاداتو بیابانو کې ګرځېدئ او تاسو به تجأرون الی الله چغې به مو ویلې چې الله معافي راته وکړي نو علاوې عام انسانانو ته خاندئ لږ او ژاړې ډېر خدای طرف ته ډېر متوجه شئ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج بیا الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې که بیرته لاړې مدینې منورې ته الله په خیر بوتلې آینده کې که بیا کوم بل جهاد و دغه منافقینو که بیا اجازه درنه وخته چې موږ در سره لاړ شو آینده به بیخي په جهاد کې نه پرېږدې لکه د ثعلبه د صدقې نه قبلولو نه یې منې کړه په دنیا کې وشرغه وه چې نوره به صدقه دې دغه نه قبلوې د دې د طاعت نه منې کړه چې که جهاد کې آینده بل وخت در سره تله منې کوې به چې بس چې په سختي کې تاسې ملګرتیا ونه کړه نو تاسې جهاد خدای ته نه ده منظور دا خدای هم دې وساتي ګورې څومره د افسوس او د هلاکت ځای د خدای رسول موجود او هغه رسول په خپل انکار وکړي د دې د طاعت او عبادت نه نو خو ټولې دنیا ته شرمنده شي چې د دې عمل دا د اسلام عمل نه ده دا په واقع کې منافقین دي الا ترى فيرجعك الله الى طائفه منهم كبير تراوت الله تعالی مدینه منورې ته یوې طایفې د دې ته فاستأذنوك للخروج او بیا دې اجازه وغوښته د وتلو دپاره فقلت ورته لن تخرجوا معي ابدا هرگز به تاسو ونه وځئ د ما سره هېڅ وخت
ولن تقاتلوا معي عدوا او تاسي به هرگز جنگ ونه کوي د ما سره د هیڅ دښمن سره انکم رضیتم بالقعود اول مره تاسي راضي وي په ناستي باندې اول وار فقعدوا مع الخالفين کې نه دي خذ سره فکرو کې ما طرف کې لا نشي بیا او الله ویل ولا تصلي على احد منهم جنازه ما کو په وجه دی باندې ما ته چمشي ابدا همیشه ولا تقم على قبره فقبر ما درېګا د دعا د لپاره استغفار د لپاره د تدفین د لپاره یا د زیارت د لپاره زیارت القبور خو مسنون عمل نه دې قبرو ته کوم نه ورته د جنازې من رسول الله د خلقو د لپاره ان صلاتک سکن له چې چا جنازه رسول الله کړي دا یقیني ده چې الله هغه سره معاف کړی ده نو الله دې جنازې نه منې کو چې دا شرمندګي دې دی چې موږ د جنازې مفکه چې بیا به دی دا وی چې خو ګناه کړی ویم خو رسول الله موږ په خدای معاف کړ نه موږ به نه پکې قبر ته به دعا کوم نه ورته انهم كفروا بالله ورسوله ذکر دې کافران شوی په الله او رسول دی الله و ما تم رسوهم فاسقون په دې حال کې چې دې فاسقان دي د خدای د حکم نه وتون کې دي ولا تعجبك اموالهم واولادهم او تعجب کې وانه چې د دې مالونه او د دې اولادونه چې د منافقینو مالونه هم ډیر دي اولادونه هم ډیر دي دا د تاسو تعجب کې وانه چې دا ښه خلک دي نه انما يريد الله اراده لري الله تعالی ان يعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته بها په دغه مالو دي په دنیا کې وتزهق انفسهم او باندې روح دي په داسې حال کې وهم کافرون چې کافران وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنوك دې علامه یو تورو کوي د منافق سړي دا علامه د رسول الله ته الله وی چې کلم چې خدای پاک دې طرف نه تاسو یو حکم وشي د جهاد دوی به دستي عذرونه درته شروع کی وی به خمالدار خبر طاقتي وی په دروغ عذرونه درته شروع کی دا علامه دي چې دا سړی منافق ده وإذا أنزلت سورة كلا نازل كرشكم يسورة أو في غير دا حكم أن آمنوا بالله إيمان راوي الله تعالى وجاهدوا أو جهادوا كي مع رسوله دي رسول دي الله سره استأذنك نو إجازة بغواري دي تان قول الطول منهم آغا خاوندان دي غناء دي قدرت دي مال دي دينا وقالوا دي بويزرنا مفريد نكون مع القاعدين چې موږ دي دغه ناس تو خلق سره دي خدو الکان سره په دغه ځای کې مفريد د پریشانی مډیر دي یا مرزونه دي یا مکور په دغه په بیابان باندې ده روضو غیر عادشور بی ان یکونو مع الخوالف چې دیوی بیرته پاتې شوی د خدو سره دلجونو سره وطبع على قلوبهم او مهر لګول شوی د دې په زړونو باندې په هم لایق په هم دی نه پیږي حضرت علی سے چې تبوک غزوه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قوت د دوی ویل ته د ماده کور سفارت ته به پاتې کیږي دوی یا رسول الله دوی خدو په لاین کې ګوره چې غیرتی مسلمان ده اپ د پاتې کېدل شرمېږي زه به د ښځو سره دلته ناست یم هلکانو د ړندو بوډانو سره به ناست یم رسول الله اخر د دې تسریع ورته ولې ته په دغه نه راځي چې ته ما ته داسې نسبت یې لکه هارون په نسبت سره موسی علیه السلام ته خو موسی علیه السلام لا د ځان نایب هارون علیه السلام مقرر کړ زه ځم خو زه درته وایم چې د ما د کور سرپرست شفاعت شه د کور د تدبیر دپاره پاتې شه داسې خو نه ده چې تا کې جرم درته پاتې کېږي نو چې هغه مسلمان و هغه په دغه پاتې کېدن په عذابېدو شرمېدو چې زه به د ښځو سره پاتې کېږم او دوی ویل چې موږ پرېږده دغه ښځې بې سرپرسته دي هلکان بې سرپرسته دي یا موږ هم معذوره یو لكن الرسول والذين آمنوا معه لكن رسول الله او هغه خلک چې ایمان راوړی د رسول الله سره جاهدوا جهاد کوي باموالهم په مالو خپلو وانفسهم په ځانو خپلو واولئک لهم الخيرات او دغه مسلمانانو لره چې ایمان لرونکي او جهاد کوونکي لري دي په خپل ځان او خپل مان باندې دغه لره دي ښېګړې فائدې واولئک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دي نیکۍ دغه د خدای دغه ته توفیق ورکړي اعد الله لهم خدای تیار کړی دی د دې لپاره جنتونه تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر بنګلوی الانهار ویالې د شاتو د شودو د شرابو د اوبو خالدین فیها همیشه به دې په دغو جنتو کې ذلک الفوز العظیم دا کامیابي ډېره لویه کامیابي ده وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم او کله چې د مدینه منورې نه دی وتلو حال شو د تبوک په طرف باندې چې مجاهدین به ولکېده د مدینه منورې باشنده منافقینو عذرونه ویلې
شاوخوا کلی دي کوچانو چې پراته وو په یو تم دعوت چې تاسو په دغه جهاد کې شرکت وکړئ هغه هم راغله عذرونه شروع کړل چا څوک منافقین وو هغه هم راغله عذرونه شروع کړل الله دې یو عالم بیانې وجاء المعذرون من الاعراب راغل الاعراب عذر وین کې د سارای کوچانو نه ليؤذن لهم چې دې لپاره اجازه وکړي چې په پاتې کې دوی وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او كان اصل د جهاد نه هغه کسان چې دروغ ویلي وو الله تعالی ته او رسول الله ته په دعوت ایمان کې ځان مسلمان بولی او په واقع کې دروغجن وو سيصرف الذين كفروا منهم زرد چو برسیږي خلق ته چې کافران دي دین عذاب الیم عذاب دردناک دا ارزا کې دی وعید خبره د دې حالات ذکر شو اوس خدای پر هغه معذور مسلمانان ته مستثنا کوي د جهاد د خصوص معذورم پاتې شوی وو یا راند ګورد شالان مریضان یا هغه مسلمانان چې څه نه درلود چې وتلی وای شوق وو په څه نه درلود اوس نه الله دا مستثنا کوي دا هم پاتې وو خو په دغه څه وعید نشته ليس على الضعفاء نشته په ضعیفانو باندې ولا على المرضى نشته په مریضانو باندې ولا على الذين او نشته په یو صحابه کرامو باندې لا یجدون چې دوی نشي پیدا کولای ما ينفقو هغه څه چې دوی ولګي په لار د خدای پاکي شي نشته په دوی باندې حرج سبونا دا جغازان چې پاتې شوی دي ضعیفان مریضان او مسکینان صحابه کرام چې شي نه درلود په دغه څه ګناه نشته اذا نصحوا لله ورسوله کله چې دې اخلاص کوي دي الله تعالی او د رسول دي الله تعالی سره زړونه صافي چې مخلص د عذر دی وجه نه پاتې نه په دغه څه ګناه نشته مع المحسنين من سبيل نشته په نیکارانو باندې هیڅ الزام او عتاب والله غفور رحيم خدای پاک غفور او رحیم ذات ولا على الذين او نشته ګناه فاغرست پات کې دن کې خلق باندې نظام اتوکا کله چې راغل دی تا ته لتحملهم چې ته دې بارا کې فتوخان باندې قلت تاور تو ویل لا اجد ما احملكم عليه زنشم پیدا کولای هغه ورلای چې زه تاسو بارا کوم پیغه باندې نشته وخان آسان یو شی نشته اولو دی وګرځید او اعین تفیض من الدمع او سترګو مبارکې ته دې دی وکړه حزنا د وجه دی غنا چې غمجن پچی شو الله یجد ما ينفقون چې دې نشي پیدا کولای هغه چې د خدای په لار کې ولګي نو په دغه شوقي د جهاد صحابه باندې چې په جذبه د جهاد راغلي وو خو شیونه خپل هم نه درود په بیت المال کې نه وو چې بیرته ګرځیدل جوړل په دغه څه ګناه نشته انما سبيل خبر دادا چې دا ملامتیا علی الذين في غسل باندې د یته زینونه کچې د تانه اجازه غواړي وو هم اغنیا د دې خماړه روضو راځي شوی دي دی بیا یکون مع الخوالف چې دوی وی دغه پاتې کېدونکو خزو او الکانو سره وطبع الله على قلوبهم مهر لګول د خدای پاک دې په زړونو باندې فهم لا يعلمون دې نه پیږي په خپل باندې خاتمه باندې